جی کتونکو په داوا کې تاسو سره یو بریکینګ نیوز بیړنۍ خبر د برسوات خوازخېلې بازار څخه شریکو او هغه دا چې ابراهیم پلازا خوازخېله برسوات کې نن 10 بجې د آیفون موبایل په یو دکان کې د نامعلوم وجوهاتو لکبله ناڅاپه اور لګېدل د عام خلکو پر وخت مرسته او د فایر بریګیډ چټک غبرګون لکبله دغه بازار له لوی تباہی څخه بچکړل شوې ده د یادې پیښې په حق له نور تفصيلات اخلو د انډس نیوز نتورک همکار د خوازخېلې ځوان صحافي ابوبکر نه جی ابوبکر تفصيلات راکړي السلام علیکم همدرد صاحب نن د شپې تقریبا 10 بجې په ابراهیم پلازا خوازخېله کې د آیفونز موبایل په دکان کې اچانک اور ولګېدو چې عوام په وخت راورسېدو دغو په تعاون سره فایر بریګیډ اهلکارو د پوره سپورټ په وجه باندې ټوله پلازه چې دا نو هغه د تباهۍ نه بچ کړه کچرې په وخت باندې دا عمل نه وی شوی نو د دې نه ابراهیم ټولې پلازې ته نقصان رسېدو نو الحمدلله چې په وخت باندې د هغې هغه تعاون د عوام تعاون ورسره شریکو او نوره پلازه د هغې نه محفوظه شوه د دې سره سره متاثره دکان چې دی نو د هغه ډېر لوی نقصان شوی دی او مزید چې دی نو په دې کې چې نور څومره منګه ګورو نو چار چاپیره دکانونو ته ښه پوره مطلب د هغې نه هغه دغه شوی دی خو نقصان نه دی شوی کم چې کېدو والا هغه په وخت باندې چې دی نو فایر بریګیډ او د خوازخېلې د عوام په مرسته باندې د هغې نه چې دی نو بچ شو منګه د خوازخېلې بازار او عوام چې دی د فایر بریګیډ د اهلکارو او د عوام چې دی نو ټول خلک ډېره زیاته شکریه ادا کوي جی همدرد صاحب ډیره مننه ابوبکر موږ سره د تفصيلاتو د شریکولو د هر ډول نیوز او نیوز اپډیټس لپاره کتلی شئ انډس نیوز نتورک د ټولو اواز